الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د دنیا وجود پیدا کړی د دې انسان لپاره. الله رب العزت دا انسان چې پیدا کړی د خپل عبادت لپاره. په دنیا دا ټول نظام الله رب العزت پیدا کړ. په ورځو وشپو کې الله رب العزت دنیا پیدا کړه. روایاتو کې راځي چې الله رب العزت دنیا پیدا کړه د پیر پرز، د منګل پرز په غرونه ولګول، او د شورو پرز پکې الله رب العزت دا ټولونی بوټي دا پیدا کړه. بیا چې مخلوقات پیدا کول هغه د زیارت او د جمعې بعد زیارت او جمعې ځکه محترم الله رب العزت ورځ پیدا کړه. جمعې ورځ اهمیت دا دی چې الله رب العزت د ټولو ورځو سردار جمعه پیدا کړ، او د ټولو میاشتو سردار چې پیدا کړی دی هغه رمضان، او د ټولو میاشتو د ټول کال ابتدا شروع کړی د محرم نه. او الله رب العزت د ټول دنیا کې چې څومره هم وجود د دې ورځو ته شپو ته دنیا کې چې څومره هم ورکړی د انسان په وجه ورته فضیلت ورکړی. او الله رب العزت چې د دنیا چې کله پیدا کړه، په دې دنیا کې انسان لپاره چې په نوم نعمت دی د انسان لپاره پیدا کړی. زه خو همیشه دا خبره کوم، به انسان موجود دی د هر شی ویلیو شته، که پټرول دی، که ډیزل دی، که ډالر دی، که یورو دی، که درهم دی، که دینار دی، که هر یو شی دی انسان په دنیا کې موجود دی، د دې څیزونو ویلیو شته. انسان د دنیا نه لاړ، دا څیزونه به موجود وي، هېڅ ویلیو به نه، د چا به پکار راځي، چا به پکار نه راځي. لہذا پته ولګېدا چې په دنیا کې چې څومره سپین سره جواهرات، څومره هیرې، د څومره څیزونه دي، ټوټل د دې انسان د وجود د بقا د وجې موجود دي. او د انسان وجود چې دی همیشه دپاره نه دی، فاني دی، فنا کېږي. دا زما ستا ایمان او عقیده ده. دنیا ته انسان راغلی لږ وخت وار دپاره راغلی، د ده وجود دپاره فنا شته چې د وجود د فنا کېدو دومره اهمیت دی، او دنیا کې د ده د وجې دومره څیزونه قیمتي دي. نو یاد ساتئ چې هغه احکم الحاکمین ذات چې دا ټوټل کائنات دا ټول عالمین پیدا کړي، هغه څومره قیمت والا بادشاه دی. د هغې لپاره خو قیمت نشته. انسان دې حده پورې سوچ وکړي چې الله رب العزت چې پیدا کړی یم، یو ورځ به زه د دنیا نه ځم، زه به د دنیا نه ځم. نه انسان تېره جمعه ما په دې باندې په دې غرور او په تکبر باندې خبره کړې وه چې انسان په دې دنیا کې ته د لاسه خاوېره یو څو روپو د لاسه، یو څیزونه د باسه، یو دوه ګاډي د سر راغلي، یا درې که یا زه څلورې که زه لسې که، نو څه چلو شو؟ اسمان دې راکوز کو یا اسمان ته وختې،
یو 2 پلاټه دی واغستل یا 10 پلاټه دی واغستل زه یو 100 دی واغستل نو څه چل کوم داسې تا توره وکړه یا داسې صحیح ورته ته اسمان ته وکړه ولا تمشي في الارض مرحا پس مکه باندې ډېر په اکړه سره مه ګرځئ انک لن تخرق الارض ته دوره نشي کولی چې ته د ځمکه وشلې ولن تبلغ الجبال طولا نه ته د غرونو د صحیح ورته سرونو ته ګورې نشي د هغې اوږدوالي ته د هغې سرونو ته ګورې نشي رسېدلی لن تبلغ الجبال طولا چې څومره غرونه دنګ دي د هغې طوالت ته د هغې اوږدوالي ته ګورې ستا د کپرۍ نشي رسېدلی الله رب العزت انسان پیدا کړی دی ټیک ته الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی دی الله رب العزت ورته عظمت ورکړی دی مرتبه یې ورته ورکړې ده شان یې ورکړی دی د ټولو نه اوچت دین یې ورته ورکړی دی هغه ورځ یو ځای کې روان وم میره وستا چې په څه څیز مو عمل نه بیا لکه یو ځای کې مونږ ناست وو خبرې ترې روانې وې نو څه کسانو ته ووایو یاره مونږ ته مونځ ته روان یو راځه مونږ یو ځای مونځ وکړو جمع به وکړو یاره یو استاد یې وی چې په مونځ به عمل نه نو څه ته بیا مونځ کوو وایي مطلب دې څه دی یاره چې خلک خپل عمل نه ټیک کوي نو مونځ به څه ګوره ورور مې الله تا ته ژوند درکړی دی د دې په بدل کې په تا باندې فرایض احکام واجب کړي دي فرض کړي دي که ته مرې او که چوې که ته پې عمل کې او که نه کې مونځ په تا فرض دی زکات په تا فرض دی روژه په تا فرض ده عمل نه عمل هغه وروستو خبرې دي وایي دا داسې څیزونه چې خدای پاک یې ته په توبې سره نه معاف کړي دا دې څه وایي او دا بالکل حق خبره ده که ته 15,000 کال هم توبې وباسې چې الله توبه توبه مونځ درته پاتې یا مونځ به راګرځئ او کوم داسې اخوا دېخوا سوي ورته د خلکو نه مو اورېدلي که نه د ځان نه روایت چې جوړ کړي یاره چې 2 رکعته قضایي عمرې وکړې ټول عمر ثواب به مونځ داسې شی دی چې دا کې خبره ټیک نه کې پتا باندې پخا ده نور ځان ته ګناهونه کې که غلا کې که ډاکه کې که هر څه کې مونځ به یې پتا فرض دی دا په توبې سره نه معاف کېږي که ته زه ټول عمر ځان مړ کړې او ته ځان ټوټې ځان ذره ذره کې خدای درته بیا هم نه معاف بیا مې ورته وایي د شهید څومره اوچته درجه ده بیا ومنم مې شهید ته خدای پاک دا فرضي احکام نه دی پسې ورته معاف کړی ټول ګناهونه شهید ته به ګوره شهید ولې شهید چې دی د الله د دین لپاره قربانېږي یو ځای کې په تا باندې کافران مغلوب شو او ریاست اعلان وکړو چې بھائی جهاد دی لکه انډیا سره جهاد دی دا کوي شاباس او بیا ټول خلک ورځي ریاست اعلان وکړو که نه اوس ته د الله د دین لپاره خپل سر قلمې او بس ځې میدان ته دانګې نو شهید دوره اوچته درجه ده وي چې د شهید نه چې څومره هم کبیره صغیره څومره ګناهونه شي خدای ورته معاف کړي دی زما د کلمې لپاره زما د دین لپاره جنګېدلی زه غیرتي بادشاه یم دی زه معاف کوم خو چې کله د فرایضو کې حساب کتاب راغی د مونځ او دس حساب کتاب راغی د روژې او د زکات حساب کتاب راغی الله ورته وایي چې د دې په بدل کې ما تا ته ژوند درکړی ته باندې څه کړي لکه چې سړی لین دین کوي چا سره د پیسو په بدل کې د سرو په بدل کې د پاونډ په بدل کې د درهم د دینار په بدل کې هم اکه شی به ورکړي هم داسې تاله ما ځمکه درکړې به یې ته مالې څه راکړي تاله ما جایداد درکړې ته مالې څه راکړي تاله ما ژوند درکړې ته مالې څه راکړه بیا به څه جواب ورکړي بیا به ورته وایي لا ادري لا ادري یا الله ما ته پته نه وه ما ته الله رب العزت وایي چې یو مونځ قضا کړی 2 کروڑه اته لکه کاله به صرف د قضا کېدو د نه کولو نه د قضا کېدو بس خوځي ځان ورته ټیک کوي دوستانو عزیزانو د منبر او محراب باندې موږ مسلې ښه کولا او واضح په دې بنیاد باندې کوو زه هغه ورځ په مونځ کې رانه څه سهو وشوه ډېر علما داسې وکړي الله دې ورته هدایت وکړي چې په 4 رکعت کښېنني او سیده 5 ته پاسې بیا ورپسې شپږم هم وکړي او بس سجده څه وکړي زه مونځ وشو نه بھائی زه ته یم چې کومه د دین مسله ده ما ته یې پته زه به تاسو ته ویم دین چې دی علم چې دی رڼا ده دا رڼا به بل ته ورکوې په دې کې به شومتیا نه کوي په دې رڼا کې به بخل نه کوي په دې رڼا نه به ټول عام عوام ټول مستفید کوي ټول چې خبردار د 2 رکعاتو مونځ دی نیت دې وتړه نیت مې وکړه زړه خلاصه 2 رکعاتو مونځ ادا کوم اخرنۍ قاعده یې پتا فرض ده اخرنۍ قاعده یې د 2 رکعاتو پتا فرض ده 3 رکعاتو د وتر مونځ دی یا د ماښام د فرض مونځ دی هغې اخرنۍ قاعده پتا فرض ده 4 رکعاتو مونځ دی د هغې اخرنۍ قاعده پتا باندې فرض ده
ته په څلورمه قاعده کې نه ناست یو پنځم ته پاسې دی ستا موږ فاسد ډېر خلک داسې ووینم چا نه رکعت تللی چا نه یو سجده تللی سجده په موږ کې فرض ده رکوع په موږ کې فرض ده الا ماشاءالله په سجده ساوی راګرځي استاد یې بخښنه ولا الله دې دوستانو عزیزانو د فرضي سیس چې پاتې شي فرض مونږ خو اکثره په مسلو کې وکړو مړه څه فرض خو نه دی که نه بس راځه که نه نو فرض چې دی د هغې د پاسه اوچته درجه به نشته یو فرضي سیس تا نه پاتې شو هغه په دوباره ادا کولو باندې کېږي بس تصوف باندې نه راځي دوستانو عزیزانو موضوع بدله شوه الله رب العزت چې دنیا پیدا کړه نو دنیا ته انسان راولېږلو او د دنیا مال او متاع د دې څیزونه چې څومره الله پیدا کړي دي ټوټل د الله رب العزت د انسان نه ګورې کم قیمت ولا ورکړی سوی قیمت چې کله انسان میډیکل لین ته یا ډاکټرانو سره لین دین راشي مثلا د یو سترګه کې فرق راغی غاښ کې فرق راغی غوږ کې فرق راغی چېرته ګور مخامخ شي چې کروڑونه روپۍ ته غواړي درته پته ولګي چې او ما ته خو الله رب العزت دوره غټ نعمتونه راکړي ما سره قدر دته قدر بیا په هغه ځای کې ورشي چې دغه کروڑونه روپۍ پرې وغواړي یا دته هغه ځای کې قدر ورشي چې په کوم ځای کې د کوم نعمت ته دې محرومه کېږي او د سره د دنیا دولت پروت وي د هغې دولت ته ګوري او بیا ځان ته ګوري په هغې دولت باندې بیا ځان ته صحت نشي اخیستی دا د الله رب العزت په موږ باندې ډېر انعام او احسان دی حدیث شریف کې راځي چې په دنیا کې که هر یو انسان هر وخت دې توبه استغفار شروع کړي چې څنګه قرآن کریم کې الله رب العزت دې انسان ته ښودلی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا تاسو استغفار شروع کړئ انسان نو بخیل کمزوری دی انه کان غفارا الله رب العزت معاف کوونکی ذات دی هغه ته د ګناهونه معاف کوي وګوره په فرضي احکامو کې ګوره تا سره ګزاره نه کوي هغې په بدل کې تا ته ژوند دا ګوره حقیقت دی دا مینو عن خبره ده دا نه تیوریانو خبرې دي او نه د مثالونو خبرې نه د ملا د خېټې خبرې دي دا بالکل د نصوص نه ثابت دي د قرآن او د حدیث نه ثابت دي چې څه څیز فرض دی بس فرض دی بھائی کمرې او کټوې د بیمار ته ویلي دي بھائی په ولاړه مونځ کوه بیماری په حالت کې په ولاړه مونځ نشي کولی په ناسته یې کوه په ناسته یې نشي کولی په کرسۍ کې کوه په کرسۍ کې نشي کولی په ملاسته یې کوه ګورې مونځ درته معاف چې څومره هم په بیمارۍ په دوران کې تا ته مونځونه پاتې شو اولاد ته وصیت چې څه وخت کې د میراث کې ورته بچې زما د مونځونو فدیه ورکړه زما د مونځ دوره فدیه کېږي دوره مونځونه مې دي هغې وخت سره عالم ته لاړ شه بهی زما د پلار زما د رور زما د مشر رور دغه څه د هغه دوره مونځونه قضا شوي دې فدیه به څومره کېږي څنګه ما ته یې د روژو دا کوم ضروري مسایل چې دي د دې نه زموږ عوام ډېر زیات لري دي خبر تې نه دي وجه دا ده چې نه پکې خپله مونږ انټرست ساتو نه پکې هغې انټرست ساتي څه د مونږ نه پاتې څه د هغې نه پاتې د دنیا کې چې څنګه بنیادي مسایل وسایل ما ته خپلو دغه رنګې د دین بنیادي مسلې نه هغې ما ته خبر په دې باندې نه یو ما ته جومات ته وخت نه ورکوو ما ته چېرته امام سره عالم سره چېرته کښېنو هغه سره یو څو خبرې خو به زما دا مسله ده زموږ دا مسلې چې دي او چې ټوټل ماله مسلې راځي یا به د طلاق یا به د میراثي او هر سړی به وایي چې استاد ما ته به څومره میلاوي تر نن ورځې چا دا ونه وي چې ما ته د خور څومره کېږي د رور څومره کېږي د ترور څومره کېږي خپلو خپلوانو را سره څومره کېږي چېرته مؤمن پکې راته رانه کوي او بیا چې موږ مثالونه ورکوو د حضرت عمر رضی الله عنه مثالونه ورکوو د یورپ د سوي ورته مثالونه ورکوو چې حضرت عمر الله فالو کوي او دا کوي بیا چې دا ایپسټین فایل راغی که نه ما ته راشه که نه دا کوم الله فالو کوي راشه وګوره که نه چې هغه فایل یې پسې بند کړی کښېنئ بس کښېنئ بس ماشومانو یې پورې هر څه خوړلي را خوړلي دي هر څه ریې خبر دی سبا څه چې د چا نه پاتې دي دوستانو عزیزانو ورځ به دا کولو جمعې مبارکه میاشت ده د الله رب جمعې مبارکه ورځ ده الله رب العزت هر انسان هر دعا قبلی او هر انسان الله رب العزت دا د نیت نه خالص د جمعې په ورځ هر یو انسان دا وایي نن د جمعې ورځ ده زم به جومات ته والله رب العزت مخې عبادت که د دنیا ګناهګار نه ګناهګار انسان ولې نه د دنیا هر څومره کمزوري انسان ولې نه راشي د جمعې پر ورځ الله ته ودرېږي الله ما وبخښي الله یې بخښي الله یې څه کوي الله یې بخښي الله غیرتي بادشاه دی الله صحیح ورته په هر انسان باندې غیرت کوي
بشرط کې چې انسان هم په الله رب العزت په ذات باندې غیرت یې نور ډاکو یو واقعیا به ته بیان کوم نور ډاکو واقعیا ما اوریدل خیر ټیم لګ دی خو بس یو واقعیا ته بیان یو عالم یو ځای ته لاړ او هغه ځای کې یو کټر قادیانان کټر قادیانان نو چا د ختم نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې بیان ته نه پرېښو د وی چې خدای پاک اوس وسکو ما د عالم لاړ او نو مې منو سحر دې زین نه مې وته لاړ په نور ډاکو ته وي ټیک تا نن ډېر غټ ذمہواری د باندې راغلی دا څه ذمہواری ده مولانا صاحب خبره کوله ویره جی د نبی علیہ السلام په شان کې اوسو خبرې کوم چرچا به راټول قادیانان دي او څوک به خبرې ته نه پریږدي دا به څنګه چل کی او ورته راځه ټول عمر مې بدمعشي کړې دي ټوپک مې ګرځولې دی چاره نه سر نه دی اوچت کړی وراشه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیراداری کول دی دغه په شان کې بس بیان کې بس ته ولاړې دی مولانا سے بیان وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت باندې او الله رب العزت د دغه غیرت توجه اخر ټاکو ته الله رب العزت هدایت ورکړ وجه دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین معمولی غیرت ور خوب کې وتراله چې الله رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته په خوب کې راغی چې تا دومره غټ کار کړی چې زما په دین دی غیرت کړی چې پاسه د فجړا شو یا الله ما ټول عمر په تیارو کې تیر کړی ما ته بخنو کې والله رب العزت غیرتی بادشاہ دی انسان نن چې توبه او تائب شي الله رب العزت سره توبه استغفار الله رب العزت غفور رحیم دی او یا امین دو نسیوا هر انسان سره الله مینا کوي دا ما تار دیو پریکټیکلی لګ تاسو یو پوری توبه استغفار لګ شروع کړئ الله سره خپل منادي سره الله رب العزت یو आवाज وسره جوړ کړي یو خپل راز وسره جوړ کړي یوازې چرته داسې لګ ذکر شروع کړي د خپل زړه کیفیت ته وګورئ یوازې ناسې چې ته قران حواله تلاوت شروع کړي الله رب العزت سره دعا کوي تاسو وګورئ کنه چې تاسو د زړه کیفیت بدلین کنه یو ټرای هو کوي کنه ما تاسو په دنیا کې د قران د پاره د ذکر د پاره ټیم نشته دا ټیم به واسي یو دم باندې د مرګ پر اختراع شي باندې کپړای براته ودرېږي بیا به وو چې بیا توبه استغفار وباسي نن بیا قبلېږي ځکه دا ټیم چې په ژوند کې یو لمحه یو سوچ داسې وکړي چې د آخرت لپاره د ذریعہ صحیح ورته نجات تاسو ګرځي الله رب العزت مختصر باندې عمل کوي فکر نصیب کی اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین